لوی خدای دا کرم نظر پر ما کړه نورانی مستا په فضل دین دنیا کړه لوی خدای دا کرم نظر پر ما ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن کوټنۍ د ګناهونو مې بخشش کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو په تېرې خپرونه کې ما خپلو خویندو او میندو ته ځینې داسې اعمال بیان کړل چې د هغو په کولو سره انشاءالله الله رب العزت زموږ خویندې او میندې د جهنم د اور نه ژغوري او جنت ته داخلوي. د هغو اعمالو په سلسله کې یو عمل د اوابین نفل دی. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک د ماښام د مانځه نه پس شپږ رکاته نفل وکړي او د دې په منځ کې څه دنیوي خبره ونه کړي نو هغه ته به د 10 کالو د عبادت ثواب میلاو شي. که زموږ ورونه دي او که زموږ خویندې دي کله چې د ماښام مونځ وکړي 2 رکاته سنت هم ادا کړي او د 2 رکاتو سنتو نه وروسته 6 رکاته نفل وکړي چې دې ته د اوابین نفل ویل کیږي نو الله رب العزت به دې خور او دې ورور ته د 10 کالو د عبادت ثواب ورکړي. نو خویندو او میندو چې کله د ماښام مونځ ادا کوئ 2 رکاته سنت هم چې وکړه د هغه نه وروسته تاسو 6 رکاته نفل وکړئ 2 رکاته ادا کړئ الله رب العزت به تاسو د جهنم د اور نه وژغوري. الله رب العزت به مو جنت ته داخلي کړي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د ماښام نه پس 6 رکاته نفل مونځ کوي نو د هغه به تمام ګناهونه معاف کړی شي اگر که د بحر او د سمندر د زګ برابر وي. البته صغیره ګناهونه. نو خویندو او میندو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو جنتیانې کړي الله رب العزت هم د جهنم د اور نه وژغوري اول خو د فرض منځونو پابندي وکړئ د هغه نه وروسته د اوابین د مانځه پابندي وکړئ تر څو الله رب العزت ستاسو ګناهونه معاف کړي الله مو جنتیانې کړي. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه روایت هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د ماښام نه پس 20 رکاته نفل کوي الله رب العزت به هغه لپاره په جنت کې کور جوړ کړي. نو کومه 6 رکاته مونځ چې د ماښام مانځه نه وروسته کیږي هغه ته اوابین ویل کیږي. که چا وخت درلوده ښه خبره ده 6 رکاته دې وکړي او که وخت نه و د 2 رکاته سنتو سره دې 4 رکاته نور نفل زم کړي الله رب العزت به هم دته همدا ثواب ورکوي. همدارنګه د تهجد مونځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې د تهجد د لمانځه ډیر لوی فضیلت بیان شوی.
هغه کسان چې د الله رب العزت نیکان بندگان دي اولیاء الله دي هغوی د تهجدو د مانځه همیشه پابندي کوي که څوک غواړي چې الله رب العزت ته نږدې شي الله رب العزت د ګناهونو نه وژغوري الله رب العزت په څیره کې نورانیت پیدا کړي الله د جهنم نه وژغوري هغه د تهجد د مانځه پابندي کوي اول خو په کار دا ده چې زمونږ ورونه او زمونږ خویندې د تهجدو د مانځه پابندي وکړي هره شپه یې وکړي که د هرې شپې وس نه لري په جمعه کې خو د یو وار وکړي په میاشت کې خو د یو وار وکړي ځکه دا داسې وخت دی چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمان بنده دعا قبلوي دعای الله ورته نه رد کوي دا وخت ډیر قیمتي وخت دی په دې وخت کې الله رب العزت بلا کیف دنیوي اسمان ته راکوزیږي یعنی خصوصي توجه کوي د بندگانو دعاګانې او سوالونه قبلوي که ممکن وي نو د غفلت په ځای دغه وخت په عبادت کې تیروئ استغفار کوئ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ د الله نه معافي وغواړئ که مونځ نشئ کولی نو په ناسته د الله رب العزت ذکر وکړئ که داسې هم نشئ کولی نو په بستره باندې الله رب العزت یادوئ د ګناهونو نه د توبې او د عجز او انکسار اظهار کوئ الله رب العزت به ستاسو ګناهونه معاف کړي الله به مو د جهنم نه وژغوري الله به مو جنت ته داخل کړي خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې په دې ورځو او شپو کې چې د مغفرت او د رحمت شپې دي په دې کې خو تاسو تهجد مه پرېږدئ خوراک لپاره خو هڅې پاڅئ 10 دقیقې 15 دقیقې مخکې پاڅئ لاړ شئ اودس وکړئ 2 رکاته مونځ وکړئ الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ الله مو دعا قبلوي الله مو ګناه بخي درته د ترغیب او د ترهیب حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې غوره مونځ افضله مونځ د فرض مانځه نه وروسته هغه د تهجد لمونځ دی همدارنګه د حضرت مالک اشعري رضی الله تعالی عنه نه روایت دی هغه فرمایي چې رسول الله وفرمایل جنت کې داسې یوه بالاخانه ده چې د هغې دننه د بهر نه او بهر یې د دننه نه ښکاري الله رب العزت دا د هغو خلکو لپاره تیاره کړي چې خلکو ته خوراک ورکوي سلام عام کوي او خلک وده وي دوی منځونه کوي نو که غواړئ ورونو او خویندو چې الله رب العزت مو په جنت کې د دې نعمتونو نه برخمن کړي د فرض منځونو پابندي کوئ او د هغه نه وروسته د خپل وس مطابق د تهجد لمونځ کوئ چې الله رب العزت در باندې رحم وکړي همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی راویه د حدیث حضرت اسما رضی الله تعالی عنها ده هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د خلکو په یو مقام باندې حشر کیږي یو منادي او یو آواز کوونکی به آواز کوي هغه خلک چیرته لاړل چې اړخونه به د بسترو نه جدا ول یعنی تهجد منځونه به کول پس دا خلک به پاڅي مقدار به ډیر کم وي بغیر د حساب او د کتاب نه به الله رب العزت دوی جنت ته داخل کړي او باقی خلکو سره به بیا حساب کړي وګورئ ورونو او خویندو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو بغیر د حساب او د کتاب نه جنت ته داخل کړي نو د تهجد د مانځه پابندي کوئ دې کې ډیر لوی راز دی دا داسې وخت دی چې الله رب العزت پکې دعا قبلوي د برکات او د فیض وقت دی الله به مو بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخل کړي همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما د امت معززین خلک هغه دي چې هغوی د شپې لمنځونه کوي
همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی. راوي د حدیث حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په تاسو باندې د تهجد لمونځ لازم دی. ستاسو نه وړاندې د نیکانو خلکو دا طریقه وه، خپل رب ته د نږدې کېدو ذریعه ده، د ګناهونو کفاره ده، د ګناهونو نه منع کوي، د جسمانی بیمارو نه حفاظت کوي. نو که غواړئ چې خپل رب ته نږدې شئ د تهجد لمونځ وکړئ. که غواړئ چې الله رب العزت مو ګناهونه درته معاف کړي د تهجد لمونځ کوئ. که غواړئ چې الله مو د ګناهونو نه بچ کړي د تهجد لمونځ کوئ. که غواړئ چې الله رب العزت مو د جسمانی امراضو او د بیماریو نه وساتي نو د تهجد لمونځ کوئ. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه ده. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په دې باندې پوه شئ د مؤمن شرافت د شپې په منځ کې دی او د ده عزت د خلکو نه په استغنا کې دی. دا هغه اعمال دي چې د دیو په ترسره کولو سره الله رب العزت موږ د جهنم نه ژغوري. الله رب العزت مو جنت ته داخلوي. الله رب العزت دې زموږ خویندو او میندو او ورونو ته توفیق ورکړي چې د فرض منځونو پابندي وکړي او د دې ترڅنګ دوی د تهجد او د اوابینو د مانځه هم پابندي وکړي چې الله رب العزت دوی د جهنم نه وژغوري. همدارنګه په دې اعمالو کې غوره عمل هغه عمل چې په هغې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کوي د تسبیح لمونځ دی. دا هغه مونځ دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته په نیاز باندې ورکړ او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته یې وفرمایل آیا تا ته یوه عطیه درکړم، یو بخشش درته وکړم، یو څیز درته وښایم، تا د لسو څیزونو مالک کړم. کله چې ته دا کار وکړې نو الله رب العزت به ستا ړومبني او وروستني نوي او پخواني په خطا شوي یا په قصد شوي واړه او لوی پټ او ښکاره ټول ګناهونه الله رب العزت درته معاف کړي. او په یو بل حدیث کې داسې هم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که ته د تمامو خلکو نه زیات ګناهګار یې نو هم به درته الله رب العزت تمام ګناهونه معاف کړي. دا ډیر اهم مونځ دی. د دې اندازه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغې وینا نه معلومیږي چې خپل تره ته یې کوي. عالمانو، بزرګانو او نیکانو خلکو په هره زمانه کې د دې پابندي کړې ده. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات کې لیکي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما به هره جمعه د تسبیح مونځ ادا کول. نو الله رب العزت دې زموږ ورونو ته، زموږ خویندو ته، زموږ میندو ته توفیق ورکړي چې هغوی په اونۍ کې، په میاشت کې یا په کال کې یا په خپل عمر کې یو وارې د تسبیح مونځ وکړي چې الله رب العزت د دوی ګناهونه معاف کړي، الله یې د جهنم نه وساتي او الله رب العزت دوی جنت ته داخل کړي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، ستاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. لوی خدایه دا کرم نظر فرما کړه، نورانی مې ستا په فضل دین دنیا کړم. لوی خدایه دا کرم نظر فرما کړه، نورانی مې ستا په فضل دین دنیا کړم. کوټنۍ د ګناهونو مې بخشش کړه، کوټنۍ د ګناهونو مې بخشش. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه خویندو، کله چې تاسو ته کله کم ضرورت پیښ شي، فکر او پریشانی مخې ته راشي،
نو د پریشانی د لرې کېدلو لپاره تاسو 2 رکعته د حاجت مونځ وکړئ، الله رب العزت به اجرم درکړي او الله رب العزت به ستاسو پریشانی هم لرې کړي. د ترغیب او د ترهیب حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو کې د یو کس ضرورت راشي یا په هغه باندې کوم مشکل راشي نو په ښه طریقې سره د اودس وکړي، 2 رکعته مونځ دې وکړي، د سلام نه پس درود شریف دې ووایي او د درود شریف نه وروسته دې دا دعا چې اوس زه تاسو ته وایم دا دعا دې ووایي او الله رب العزت نه دې د خپل د حاجت او د مشکل حل وغواړي، الله رب العزت دې ورته پوره کړي. کله چې تاسو په ښایسته طریقې سره اودس وکړ او راغلی 2 رکعته مونځ په اخلاص سره وکړ، سلام مو وګرځو، د هغه نه وروسته مو درود وویلې، دا دعا ووایئ: لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دا دعا چې تاسو ولولئ، د دې نه وروسته ډېر په عاجزي سره د خپل رب نه د خپل د مشکل غوښتنه وکړئ، انشاء الله چې الله رب العزت به ستاسو دعا قبلوي او الله رب العزت به ستاسو حاجت درته پوره کوي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې د حاجت لمونځ 12 رکعته دی، 2 رکعته به یې کوئ. آخري رکعت کې د تشهد او د درود شریف او د معصوره دعاګانو نه پس سجدې ته لاړ شئ، 7 ځله سورې فاتحه، 7 ځله آیت الکرسي او بیا دا کلمات 10 ځله ووایئ: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. بیا دا دعا: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. بیا به په زړه کې خپل حاجت پیش کړئ، په ژبه به یې نه وایئ، ځکه که په ژبه یې ووایئ مونځ فاسدېږي. بیا به د سجدې نه سر اوچت کړئ، سلام به وګرځوئ، نو د تضرع او د عاجزي لاسونه به الله ته پورته کړئ، الله رب العزت به ستاسو مشکل حل کوي. د دې پر ځای چې ورونو او خویندو تاسو خپل وخت په عبثیاتو، په لهو لعاب او په غیبت باندې تیروئ، دا څه چې زه درته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې بیانوم، که دا عملی کړئ الله رب العزت به تاسو د جهنم نه وژغوري، الله رب العزت به تاسو جنت ته داخل کړي. همدارنګه په دې اعمالو کې غوره عمل داسې عمل چې الله رب العزت په هغې باندې تاسو ته بښنه کوي، د جهنم د اور نه ساتي، جنت ته داخلوي، هغه د الله رب العزت د کلام تلاوت دی. د مشکات او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قرآن کریم تلاوت کوئ، دا به د قیامت په ورځ د خپل تلاوت کوونکي سفارش کوي، الله ته به درېږي، د الله په حضور کې به سفارش کوي تر څو چې تاسو جنت ته داخل کړي. همدارنګه د ترمذي او د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د قرآن پاک یو حرف لولي نو د هغې په مقابله کې به الله رب العزت یوه نیکي ورکوي او د یوې نیکۍ ثواب به ورته د 10 نیکیو برابر میلاوي. او د حدیث په ادامه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف بیل حرف دی، لام بیل حرف دی، میم بیل حرف دی. ته چې صرف په ژبه باندې الف لام میم وایي الله رب العزت به 30 نیکۍ درکوي. دا خو لا پرېږده چې قرآن کریم د سر نه واخلې او تر پایه پورې په اخلاص او په صداقت سره ولولې. وخت په غیبت مه تېروئ.
وخت په عبثیاتو مه تېروئ که غواړئ چې الله رب العزت تاسو نه جنتي میرمنې جوړې کړي د الله رب العزت د کلام تلاوت په اخلاص او په صداقت سره وکړئ. همدارنګه ابن حبان په خپل سنن کې د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د الله رب العزت د کلام د تلاوت اهتمام کوئ، دا دنیا کې نور او آخرت کې ذخیره ده. په دې کې شک نشته څوک چې قرآن کریم لولي د قرآن کریم تلاوت کوي د هغه څیره به نوراني وي او په ژوند کې به الله رب العزت هغه د قسمه قسمه کړاوونو او مصیبتونو نه ساتي او په آخرت کې به دا د ده لپاره ذخیره وي. الله رب العزت دی پرې جنت ته بیایي. همدارنګه د دارمی او د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خپلو کورونو نه قبرستان مه جوړوئ. شیطان د هغه کور نه تښتي چې په هغې کې سورې بقره لوستل کیږي. او د حضرت عطا ابن ابي الرباح نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل کوم بنده چې د ورځې په اول کې سورت یاسین ووایي الله رب العزت به د تمامې ورځې ضرورتونه پوره کړي. همدارنګه د ترمذي د ابو داود او د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قرآن پاک کې داسې یو صورت دی چې په هغې کې 30 آیتونه دي. د خپل لوستونکي سفارش به کوي تر دې چې هغه ته بخښنه وکړی شي او هغه صورت ملک یعنی تبارک الذي بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر تر پای پورې دا صورت دی. آیا کله تاسو شپې د خپل خوب نه وړاندې صورت ملک لوستی او کله چې سهار د خوبه راپاڅېدلي یاست مونځ مو کړی صورت یاسین مو لوستی؟ د قرآن کریم تلاوت د تمامو ذکرونو او وظیفو نه افضل دی. د دې تلاوت او د اهتمام او التزام د بېشماره دینی او دنیوي فایدو او برکاتو باعث دی. دې سره الله رب العزت ته نزدیکیت حاصلیږي، مصیبتونه او حادثې لرې کیږي. الله رب العزت د سهولت او د برکت ژوند ستاسو په برخه کوي. په کور کې لستلو سره د شیطانانو، د پیریانو، د جادو او د مرضونو نه حفاظت وي. موجوده دور کې ډیر کورونو کې د حادثو او د پریشانیو شکایت دی. د دې یوه وجه دا ده چې په هغه کور کې د الله رب العزت د کلام تلاوت نه کیږي. افسوس دی چې په اوسني وخت کې د دې اعمالو نه یقین پاڅېدلی دی او د دې په ځای په تعویض او صرف د عیش د اسبابو په زیاتي باندې اعتبار کیږي. په قرآن باندې څوک اعتبار نه کوي. الله رب العزت دې زموږ خویندو او ورونو ته هدایت وکړي. الله دې ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. کوټنۍ د ګناهونو مې بخشش کړئ، د نیمګړی عبادت مې پوزلا کړه، نورانی مې ستا په فضل دین دنیا کړه، د نیمګړی عبادت مې پوزلا کړه، نورانی مې ستا په فضل دین دنیا کړه. لوی خدای دا کرم نظر پر ما کړه، نورانی مې ستا په فضل دین دنیا کړه، زړه مې ستا په پاک مینا په سر لوی کړه، زړه مې ستا په پاک مینا په سر لوی کړه، که
پاکی باندې می روح لکه برېښنا کړه نورانی می ستا په فضل دین دنیا کړه په پاکی باندې می روح لکه برېښنا کړه نورانی می ستا په فضل دین دنیا کړه لوی خدای دا کرم نظر فرما کړه نورانی می ستا په فضل دین دنیا